لاسونه د تیرې دانې د انصاف او عدالت لاسونه راشئ چې یو کړو د ورورۍ او د وحدت لاسونه د تیرې دانې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر نمونه او په هر جانب باندې یو کتاب لیکل کېږي او ډېرې خبرې پکې کېږي پکار ده چې موږ هم هغه درسونه او هغه عبرتونه واخلو هغه تطبیق کړو هغه عملي کړو هغې له عملي جامه ورکړو څنګه چې صحابه یو عمل کړی دی د اوښتون او د سمون او د بدلون په لورې دومره رسول الله صلی الله علیه وسلم ساده زندگی وه چې د صحابه فرمایي انصار چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر صدیق منځ کې فرق نشو کولی چې پیغمبر کم یو دی عاجزي اوچت صفت دی چې انسان یې په ځان کې پیدا کړي عاجزي هغه صفت دی چې زموږ خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دا صفت و نبی علیه السلام حدیث کې فرمایي چې په تاسو کې بهترین انسان هغه انسان دی چې هغه د خپل کور والا او سره ښیي د هغو دپاره بهترین وي الله فرمای ای زما بندگانو تاسو د الله د رحمت نه منه امیده کیږئ الله رب العزت ټول ګناهونه بخي او مسلمان چې کله لمونځ کوي خو په صحیح طریقه وکړي بل خپل په ټیم یې وکړي او الله جل جلاله د همدې پیغمبر په وجه باندې د دې نبي په وجه باندې دا انسانیت د ډېر لوی هلاکت نه د نجات طرف ته رهبري کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په حواله باندې علما کرامو بهترین بیانونه وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه بیان کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اصحاب چې رضی الله عنهم ورضوا عنه